انفطار مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دواتیومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 19 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. کله چې آسمان چیرې شي او کله چې ستوري خواره وارش او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بل او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک پوهیږي چې څه د مخاسته ولي او څه پرېږي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انسان څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردگار باندې په غولونه کې واچولې. هغه چې ته پیدا کړې ستا کړوړې سم کړې دي. ته پاندول جوړ کړې او په هر بڼه چې خوښ شوسته د بدن برخه ونه خلولې جوړې کړې. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هیڅ کله نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسو د جزا او سزا ورځ دروغ غنئ. په داسې حال کې چې پر تاسو باندې ساعتونکي ټاکلي دي. داسې عزتمند لیکونکي چې تاسو په هر هغه عمل چې تاسو کوي پوهیږي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسېږي. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه نه هیڅ کله پټېدای نشي. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ او ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي.